چرته درته داسې مخې ته سخت مسله راشي یو چیک پوسټ درته مخې ته راغی ته وایې چې په دې کې ما په خیر پاس کي یا په ایرپورټ تېرېږي یا په چیک پوسټ تېرېږي درې پیرې د آیات ووایه وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون بس بیشتی شفق بس پر تېرېږه پې نبی علیہ السلام بوټې خاوره وچنګلوې شاهت الوجوه بس سترګې ړندې کڼې شوې نبی علیہ السلام وویل دیخه ولاړ دی نبی علیہ السلام وویل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ځان ملګری دواړه روان دي غار سور په یو څو میله فاصله باندې دی هغې ته روان شو سفر یې شروع کړو دې کې یو کافر راغی دې ته یې تاسو دلته څه کوئ وی د نبی علیہ السلام نه چا غیرت ته وکړې دا به راوځي یا خو ما ولیده خو لاړ او داسې تېر شو په دې لار تېر شو ما خپله ولیدو عجیبه خبره ده چې دې کور ته ورغلل بستره یې ولټول هغې کې علي رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام ما ته پته نشته چرته به تلې څه ټایم به تلې بس تللی دی زه د هغه په بستره باندې یم امانتونه دپاره یې پرېښوم ما ته خو یې پته نشته دی چې وکتل امام الانبیا تللی ابو جهل ورغې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته اسما بنت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور روتله دی پلار دې څه شو ما ته پته نشته د ابو جهل چې ولا سپېړه را پرېښودله په دې خوله باندې وینې راغللې څه شو پلار دی ما ته مې د پلار پته نشته د پوه کړي وې چاته به ال نه وایې زه به د نبی علیہ السلام سره ځم خو چاته به خبر نه ورکوم او چې څومره پیسې وې اشرفه هغې ټولې ځان سره واغستل نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پلارو ابو قحافه په سترګو ړوند و ښه مسلمان لا نه و راغې دې نوڅو ته وی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاړ هغه مال هم ټول وړو وی د مال ولې وړو هغې ورته مال یې نه دی وړی خو یې پرېښی دی وی کوم ځای دی دی چې د مال هغه کومه کې به دراهم او سونه پراته وو که نه خو سره زر او سپین زرو په هغې تیلی کې رسي ګټې مټې ور واچولې هغه یې ډکه کړه او دا پلار یې وله راوسوی هو لاس پې وووه وی مال یې پرېښی وی ځه چې مال یې پرېښی دی نو دی دې ګرځي هغه ړونو که نه دی راوسوی هر څه یې راته پرېښي دي دا ټول یې پوه کړي وو لور ته یې وی چاته بال نه وایي زوی ته یې وی چاته بال نه وایي غلام ته یې وی چاته بال نه وایي دا درې کسه یې پوه کړي وو یو زوی یو لور او یو غلام دا درې واړه یې پوه کړي وو لور ته یې وی ته به راله روټۍ تیاروئ او غلام ته یې وی ته به یې راله وړې راوړې او دلته به بیزې سره یې را سره زوی ته یې وی ته به یې راله وړې راوړې لور ته یې وی ته به یې تیاروئ او غلام ته وی ته به دلته خوا وشه بیزې سره نو معلومات پکې چې دا خلق څه وایي مونږ باره کې څه وایي مونږ ته به اطلاع را رسئ دا درې کسه یې خبر کړي د ټول کور خلق یې د نبی علیہ السلام په خدمت کې لګېدلی او که نه ځکه خو علما وایي د پروانې دپاره چراغ پکاري دا ګلونه هم دا پرپرکیم لیدلی وی پروانې کو چراغ پروانې له څه پکاري ډیوه پکاري دا پرپرکي چې الوزي نو دی له لیټ پکاري که نه دی د دې نه ګیر چاپېره چورلی نو وی پروانې کو چراغ پروانې له خو چراغ پکار دی او بلبل کو پھول او بلبل له څه پکار دی ګل پکار دی بلبل چې دی په ګل کېږي نو دله ګل پکار دی او پروانې له چراغ پکار دی او وی صدیق کے لیے خدا کے رسول پھول او د صدیق د پاره د الله رسول چې دا ګلو بس اب داغه نه تاویدو بس نو زوی لور غلام ټولې په خدمت کې لګولي دي چاته به ال نه وایي دې کې دا ابو جهل انعام مقرر کوي 100 خان به ورکوم کو چا نبی علیہ السلام راونیو را لاندې کراله خلق قوت ګرځي د غارې سور خواله رالل دا غارې سور دسې دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دسې وکتله نو بره د دوی دا خپې ښکارېدي دي دسې ګرځېدل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام ته وایي د الله حبیبه دې که دې خپلو خپو ته وګوري خو ما تا به وویني ګورې
نبی علیہ السلام ورته ما ظن باثنين الله ثالثهما. اے ابو بکر صدیقہ ته د هغه دوو کسانو په باره کې څه ګمان کوي چې د هغې دریم ملګری رب العالمین دی؟ ماته خو دوه نه یو که نه، دریم شته چې رب دی. د چا سره چې ملګری رب العالمین وي که نه، بس رب ملګرتیا ونیسه، د رب ملګرتیا. مونږ سره رب ملګری دی، فکر مه کوه چې وردند شو نو داسې یو څادر ورسره هغه ټول داسې خس خس په غار کې سوړه بندۍ ټولې سوړې بندې کړلې، یوه کوله پاتې شوه، هغې ته یې داسې خپه کېښوده. زخریله سیس چې ټک ورکړه، د نبی علیه السلام سر د ده په ورون باندې پروت دی، هېڅ څنډېږي نه، خو د ټک اثر و د سترګو نه یې اوښکې لاړې په نبی علیه السلام په مخ ورپرېوت. نبی علیه السلام راویښ شو، ابوبکر صدیق څه دي؟ وایي هغه څادر دې څه کړ؟ وایي هغه مې خس خس کړی دی، په دې سوړو کې مې یخی دی. دعا یې وکړله ښه، وایي اللهم اجعل ابا بکر معي في درجتي يوم القیامه. یا الله د ابوبکر صدیق له زما مره درجه ورکړي په ورځ د قیامت. الله اکبر. دا د غار ملګری او که نه؟ بیا یې ورته ویلي ابوبکر صدیقه انت صاحبي فی الغار، ته زما ملګری وې په غار کې، نو وصاحبي علی الحوض، په قیامت کې چې په حوض کوثر ولاړې نوم به مې ته ملګری یې. خبر دلته د غار ملګرتیا، هلته د حوض ملګرتیا. انت صاحبي فی الغار وصاحبي علی الحوض، زما ملګری به په حوض هم ته یې. قربان مال او جانې ته قربان کو. لور په خدمت کې لګېدلې ده، زوی په خدمت کې لګیا دی، غلام په ټول کور د امام الانبیا په خدمت کې لګولې. چې 3 ورځې تېرې کړلې، وایي زه چې مخې ته سفر روان شو، سفر کوي لار کې ام معبد یوه زنانه وه، خلکو ته به خوراک مراک دی مسافرو له ورکو، یوه چبوتری وه. نبی علیه السلام ته ورغی، الله اکبر، چا پیژنده چې دا امام الانبیا روان دی. چې ورغی هغې کره ورغی، هغې نه یې د خوراک مطالبه وکړله، یوه کمزورې بیزه ولاړه وه. نبی علیه السلام ورته دې نه مونږ له لږ پی نه راکئ. وایي د الله حبیبه دا خو د کمزورتیا د وجې ولاړه ده، نو د کنډک سره نشي تللی، تللی نشي، نو ځکه کور ولاړه ده. وایي زه ته یې ما ته لږ رادې خوا کړه. الله اکبر. چې امام الانبیا ته یې رادې خوا کړله، او امام الانبیا پې لاس راک، وایي لو خیره وړه، بس د پویو چینه زنده شوله. ټول کور ته وسکئ. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وسکا، غلام ته وی وسکا، ټول وسکل، او په اخر کې په خپل وسکل، ټول چې وسکا. بیا چې پاتې شو، هغې ته وی دا کور کې کېده، وی زه دا به دې په پکار وراشي. او په یو اوښ نبی علیه السلام قصوا اوښه باندې نبی علیه السلام کېناست.